بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو او ګلالیو ماشومانو، نن ستاسو یو اهمي او ضروري خبرې ته توجه راګرځوم. حدیث کې راځي مسلمان څوک دی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د دې د جبې او د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې شي، د دې د لاس او د جبې ضرر نه په امن کې شي، د ضرر نه بچ شي. دغه ته مسلمان ویل کېږي. مسلمان دا نه دی چې هغه د خلینا د هغې د خلینا د هغې د لاس نه بل مسلمان ته تکلیف رسیږي او ضرر رسیږي. زه تاسو ته یو څو مثالونه درکوم ستاسو مطابق. د جبې ضرر څه دی؟ جبې ضرر دا دی چې یو ورور راپاڅېږي بل د کنځل وکړي، دا د جبې ضرر دی. نو که ته غواړې چې ته پوره مسلمان شي او په دې حدیث باندې عمل وکړي، دا ډېر جامع حدیث دی. کله چې په دې باندې عمل شروع شي انشاءالله ډېر مشکلات به حل شي. یو مسلمان بل مسلمان ته کنځل، یو ورور بل ورور ته کنځل، دا کنځل دا یو ضرر دی. په دې ژبه باندې چا تکلیف رسول، غیبت کول، بهتان پسې تړل، دغه رنګې په دې ژبه باندې سختې خبرې کول، دا ټول ضرر دی، د ژبې ضرر دی. دا نو کوشش به همدا وي چې خپله ژبه داسې وکارو چې نه بل مسلمان ته ضرر ورسیږي او نه موږ ته خپله د دې ژبې د وجې نه ضرر راورسیږي. نو یو بل د کنځلې ونه کړو، یو بل پسې خبرې ونه کړو، د یو بل چغلي ونه کړو، په دې ژبه باندې دروغ ونه ویو، په یو بل باندې بهتان ونه تړو، یو بل پسې بد نومونه ونه ویو، په بد نومونو باندې یو بل یاد نه کړو، وران نومونو باندې. دا ټول د ژبې اضرار دي. دویم ویدیه، د لاس څه ضرر دی؟ ستاسو مطابق د لاس ضرر دا دی چې یو کس راپاڅېږي د بل چا مال ته نقصان ورسوي. لکه مثال یو ورور راپاڅېږي د بل ورور کتابونه وشلي، دا د لاس ضرر دی. یو ورور راپاڅېږي او بل ورور په ناحقه باندې ووهي، زخمي کړي، دا د لاس ضرر دی. یو کس راپاڅېږي او خپل ګاونډي مال خراب کړي، د هغې پټي کې نقصان وکړي، یا مدرسه کې د هغې کتابونه وشلي، د هغې په کتابونو کې خطونه وکړي، یو بل سره جنګ وکړي، دا د لاس ضرر دی. نو اله مونږه پوره او کامل مسلمانان جوړېدی شو چې کله زمونږ د لاسونو او زمونږ د ژبې د ضرر نه بل مسلمان محفوظ پاتې شي. نو که غواړې چې مکمل او پوره مسلمان شي او ډېرې مسلې حل شي، نو خپل ژبه کنټرول کا، د خپل ژبې د وجې نه بل ته ضرر مه رسوه، داسې الفاظ مه استعمالوه، داسې کارونه مه کوه چې په هغې وجې باندې بل مسلمان ته ضرر رسېږي. دغه رنګې لاس دې هم کنټرول کا، لاس دې داسې ځای کې مه استعمالوه چې د هغې وجې نه بل مسلمان رور یا خور ته ضرر رسېږي، هغې ته تکلیف رسېږي. نو اسلام مونږه منع کړي یو چې په خپله ژبه په خپل لاسونو باندې بل مسلمان رور یا خور ته ضرر مه ورکوئ. أضفيت على الحسن العبقى